د غزني د مرکز اړوند علي لالا سیمې له 350 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د مرسته کوونکي بنسټ استازي د مرستې د ویش په مهال وویل دوی د بېوزلو خلکو لپاره نورې مرستې هم کوي. په راتلونکي کې زموږ پلان دا دی چې موږ د همدغې خلکو ته همچنان نور خلک بغیر له دې نه یعنې د دې په دوچند یا په درې چنده باندې موږ هغوی په لیست کې ونیسو او هغوی ته هم همداسې کومکونه توضیح کړو. اړمن کسان په کومک اخیستو خوښ دي او له نړیوالو مرستندویو بنسټونو د نورو دا ډول مرستو غوښتنه کوي. 12 نفر عیال هستیم، کارچیونی میکنیم، در بازار کار کنیم، اما قدر غذا یا چیز برابر نمیشه که ما نفقه عیال خود بچلونیم. دیگه ما خیلی خوش هستیم هم مؤسسه که کدی ما کمک شده. دغه خلکو نه ډېر موږ خوشحاله یو چې دغه کومکونه کوي. دا خلک موږ خپل ټول ډېر محتاج خلک دي دلته. نسته په دا شهر کې ولا که هیڅ نور کمکونه شی نه لرو. هنوز خدایا را وعظ بده که اضافه کنه مؤسسه کمک ایجاد کنه به غریب و غربا و تمامگی. ما خیلی تشکر میکنیم از جا که مقصد اضافه شود. اقتصادي کارپوهان د مرستندویو بنسټونو فعالیتونه ستایي خو وایي که د مفتو مرستو ترڅنګ اړمنو کسانو ته د کار زمینه رامنځته شي د بېوزلۍ کچه به ورسره کمه شي.